د ټولګټو چارو وزارت له لوري د کابل له کمپنۍ سیمې څخه تر میدان ښار پورې د غځېدلې سړک د جوړولو چارې رسما پیل شوې. د دې سړک د چارو د پیل کولو پر مهال د ټولګټو چارو وزارت تخنیکي مرستیال سید ادریس میر وویل چې له کمپنۍ څخه تر میدان ښار پورې غځېدلی سړک 8 کیلومتره اوږدوالی لري او د شاوخوا یوې میاشتې په موده کې به یې چارې بشپړې شي. نوموړي دغه راز وویل چې د دې سړک پر جوړولو 13.3 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې خپله د ټولګټو چارو وزارت له لوري ورکول کیږي. ترمیم سرک کمپانی تا میدان شهر است که 24 کیلومتر ما سروی کردیم و 8 کیلومتر اولش که هم به کابل نزدیک بود و هم وضعش بسیار خراب بود. ما او را در اولویت قرار دادیم و کارش امروز بخیر شروع کردیم و این در ظرف 35 روز باید تکمیل شود. شرکت محترم ایواد نگین مسئولیت اجرایش به عهده داره. دغه راز د ټولګټو چارو وزارت د ساتنې او خوندیتوب د معینیت مشاور حافظ منور وویل چې له کابل څخه تر میدان ښار پورې غځېدلی سړک ډیر خراب و او خلک پر یاد سړک د تګ راتګ پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ وو. نو ځکه ټولګټو چارو وزارت پریکړه وکړه چې یاد سړک او نورې هغه پروژې چې اوس مهال یې چارې درېدلې دي ژر تر ژره پیل کړي تر څو د ژمي پر رسېدو سره هیوادوال له ستونزو خلاص شي. دا پروژه افتتاح شوه. دغه په تعقیب باندې نورې پروژې د افغانستان اسلامي امارت ته هغه نقاط چې کلیدي دي او په ژمي کې ورباندې کار وشي او مهمې دي چې په ژمي کې ستونزې رامنځته کوي د ټرافیک په مخ باندې، نو په هغو ټولو باندې کار شروع سوی ده. د دې پروژو په پیل کېدو سره هیوادوال خوښ دي او غوښتنه کوي چې اسلامي امارت د هغه نورې پروژې هم پیل کړي چې اوس مهال یې چارې په نیمایي کې پاته دي. د کابل ښار اوسیدونکی حاجي دلاور وایي چې خلک پر دې لار د تګ راتګ پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ وو او په ژمي کې به په ساعتونو موټر بند پاته وو. په دې اته خلک پازاب دي، لا تر اوسه پورې پازاب دي. دا کور والا دغه مخلوق دغه بیچارهګان یو شی هواریم په تنابو باندې هغه هم له خاورو یو دغلته چې دا ټول خلک ولاړ دي دومره خوشحاله دي د دې امارت اسلامي نه پروردګار عالم د قایم کال رښتیا نه پوسي خدای د سراسر د افغانستان کې آرامي راولي. د کمپنۍ سیمې اوسیدونکي وایي چې د کمپنۍ او میدان ښار ترمنځ د غځېدلې سړک د جوړولو چارې شاوخوا 10 کاله وړاندې پیل شوې وې خو تر اوس مهاله یې چارې بشپړې نه شوې. دا بلکې د دې سړک چارې 10 کاله مخکې شروع شوې کرزي صاحب دوران کې چې مخکې کاډې کمدار کې چا زور نه رسېد او غونډ سړک غصیبونو نیولی و یو بل طرف ته د سړک چارې نه شوی په مخ تللی. د یادونې وړ ده چې د افغانستان اسلامي امارات ژمنه کړې چې د هغو پروژو چارې به ژر پیل کړي چې په نیمایي کې پاته دي.